د سورة الفاتحه ختم خاص د هغه مریض د پاره چې ډاکټران د هغه په علاج باندې نه پوهیږي. د دې ختم په وسیله به رب العالمین په یو هفته کې دنه نښه کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما ورونو او خویندو، خصوصا د هغه مریضانو د پاره چې ډاکټران د هغوی په علاج باندې نه پوهیږي، ډیره خطرناکه بیماری ورته لګېدلې ده. ډاکټرانو هغوی ته اجازت ورکړې دی چې د ستاسو علاج زموږ سره نشته. یعنې یو انسان په لا علاج مرض کې مبتلا شوی دی، د هغو دپاره د سورة الفاتحې دا ختم تر د یوې هفتې پورې که وکړې نو رب العالمین به د ستاسو مریض ښه کړي. اوس که تاسو په خپله بیماران یې، لکه مثلا د چا د وینې کینسر دی، د هغه بدن وینه نه جوړوي، یعنې 2 میاشتې پس 3 میاشتې پس د دې انسان په بدن کې چې څومره وینه وي دا ټوله وینه قدرتي وسوځي، د انسان جسم خالی پاتې شي او د انسان د مرګ خطرې په دې کې. نو د چا چې د وینې کینسر وي یا دې نه علاوه بل یو خطرناک کینسر ورته لګېدلی وي، هغه هم که د سورة الفاتحې د الحمد شریف دا وظیفه راونیسي او دا ختم تر د 7 ورځو پورې وکړي، انشاء الله چې د دې ختم په برکت به رب العالمین ټیک کړي او صحت وله ورکړي. داسې ډېر واقعات راغلي دي چې رب العالمین انسانانو ته شفا ورکړې ده. د خپلو علما کرامو نه موږ دا خبره بار بار اورېدلې ده چې یو کس و د هغه په زړه کې غټه سوړه وه، ډاکټرانو هغه ته اجازت ورکړل د ستا علاج زموږ سره نشته. دی راغللو او د شپې تهجد باندې ودرېدو، الله ته وجړل، وی الله د ډاکټرانو خو پاتې شوه، صرف بس تا ته صرف او صرف تا ته میسره ده. په هغه یو شپې کې رب العالمین د زړه چې کومه غټه سوړه وه نو هغه سوړه رب العالمین بنده کړې وه. کله چې دې سحر راپاڅېدو چې د زړه دا کم تکلیف و نو هغه تکلیف یې نه محسوسولو، یعنې د مانه سابندي راتله، د دې نه علاوه به ورته نورې مسلې راتلې، والونه یې کار پرېښی وغیره، نو ډېرې زیاتې مسلې به ورته وي، ده به خبرې نه شوې کولی، ده به چې کوم دی لکه مزل به یې نه شو کولی وغیره. کله چې سحر شو نو هغه تکلیف نو ډایرکټ لاړلو چې کله چې کوم دی SG والا وکړله، هغوی چې وکتل ورته ویې څه دې کړي دي او د چا نه دې علاج کړی دی چې په یو شپه کې دننه د ستا د زړه چې کومه سوړه وه هغه ټیک شوې ده او د زړه چې د ستونو بالونو هغه ټیک شوي دي په خپله. وی ما د چا نه علاج نه دی کړی، خو د شپې راپاڅېدم او الله جل شانهو ته مې وجړل، الله د هغوی نه پاتې شوه، صرف تا ته مې سره ده، الله ښه کړې. نو ګوره د دې نه مایوسه کېدل نه دي په کار. که دا وظیفه تاسو وکړئ، طریقې درته ښیم، د دې وظیفې برکت سره لا علاج مرض کې تاسو چې کله مبتلا شوي یې د هغې نه به رب العالمین تاسو ته شفا درکړي. وظیفه به تاسو ته په ظاهره باندې ګرانه ښکاري، خو ګرانه نه ده، ډېره اسانه ده. لږ شان ناکام به کوئ، خصوصا هغه ملګري یعنې هغه وروڼه او خویندې چې کم په خطرناکې بیمارۍ کې مبتلا شوي، نو هغه خطرناکه بیمارۍ دپاره دا وظیفه یعنې دا ختم وکړئ د سورة فاتحې، رب العالمین به ستاسو تمامې بیمارۍ ښه کړي. راځئ د وظیفې کولو طریقه درته ښیمه، خو په اخلاص سره یې کوئ او په نیک ارادې. هغه بیماری چې ډاکټرانو درته کوم دی دغه درکړي اجازت چې موږ سره د ستا علاج نشته، ځه بس ته ختم یې، هغه بیماران کسان که دا وظیفه کې په یو هفته کې به الله ښه کړي. خو په خدا چې کوم دی اخلاص سره کوي او په نیک ارادې او په نیک نیت سره کوي. راځئ د وظیفې طرف ته، د وظیفې کولو طریقه درته ښیم چې دا ختم به څنګه کوو. د ټولو اول تاسو به د جمعې د ورځې نه شروع کوئ، د جمعې د ورځې نه، او خصوصا د جمعې په ورځ باندې د سحر د لمونځ نه مخکې به دا وظیفه کوي. ښه خبره دا ده چې انسان تهجد له راپاڅي او تهجد نه پس کله چې تهجد وکړي د هغې نه پس دا وظیفه شروع کړي نو تر سحره پورې به یې کړي. د دې وظیفې طریقه داسې ده، هغه تعداد یې درته وایم چې څنګه تعداد یې دی او څو مرتبه به یې وي هغه درته ښیم. خو طریقه یې دا ده چې کله تاسو د سورة الفاتحې یعنی الحمد شریف ختم کوئ نو د بسم الله الرحمن الرحیم دا میم دا به د الحمد د دې لام سره تړئ
نو دا بشي الحمد لله رب العالمین. یعنی داسې به وایې بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین، په دغه رنګي انداز کې به وایې او هر کرت به سره بسم الله الرحمن الرحیم وایې. دغه طریقې مې درته وښوله. اوس چې د جمعې په ورځ باندې شروع کې، د جمعې په ورځ باندې به 2 کرته الحمد لله رب العالمین صورت دا بوې، خو بسم الله وسره همدغه طریقې سره وایې چې کوم مې درته وښوله اوس ښه د جمعې په ورځ باندې. او دا به د سحر د لمانځه نه مخکې کې. بیا د حالي په ورځ باندې د سحر د لمانځه نه مخکې 52 کرته به د سورة الفاتحې دا ختم وکړي. بیا د اتوار په ورځ باندې به 42 کرته د سورة الفاتحې دا ختم وکړي. بسم الله به دا چې کوم دی هر کرت سره وي چې څنګه طریقه مې درته وښوله همغه طریقې سره. بیا په بله ورځ باندې یعنی په 4مه ورځ باندې به 32 کرته دغه وظیفه وکړي د سحر د لمانځه نه مخکې. او بیا په 5مه ورځ باندې به تاسو 22 کرته دغه وظیفه وکړي. او 6مه ورځ باندې به همدغه وظیفه په دغه ترتیب سره یعنی د سحر د لمانځه نه مخکې 12 کرته وکړي. الحمد شریف دا وظیفه به 12 کرته وکړي. او کله چې آخري ورځ شي یعنی بیا چې کوم دی بیا چې کله چې کوم دی 9مه ورځ شي نو په 9مه ورځ باندې به صرف 9 کرته دا وظیفه د سحر د لمانځه نه پس وکړي د الحمد شریف. کومه طریقه مې ښوولې ده همدغه طریقې باندې که دا وظیفه په نیک نیت او په اخلاص سره وکړي، هغه له علاج مرض چې ډاکټرانو سره د هغې علاج نشته، انشاءالله چې رب العالمین به د دې وظیفې په برکت سره روغ کړي. په یو هفته کې دننه به تمامې بیمارۍ ختم شي. نو یو ډېره زبردسته وظیفه ده، هر سړی کولی شي او هر چاته د دې مکمل اجازه شته دی.